علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو د وینډوز 8.1 لیکچر سیریز دی. راځو ان شاء الله په دغه لیکچر کې مونږه خبرې اترې کوو په پرسونلایز کمانډ کې. په پرسونلایز کمانډ کې مونږه اخري نمبر کمانډ ساوند ویلی و. راځو ان شاء الله نن سکرین سیور ته. سکرین سیور د څه لپاره استعمالیږي and how we can use it. د دې استعمال موږ سره په هر ټایم کې کېږي. فور ایگزامپل چې کله خپل کمپیوټر ته وخت ورکړم چې تر دغه وخته پورې که چېرته ما کمپیوټر سره ګوتې ونه وهلې یا فور ایگزامپل ما کمپیوټر ماوس سره بټنو سره کار ونه درلودو نو ما ته د کمپیوټر په سکرین باندې څه شی راشي. نو دې په خاطر راځم سکرین سیور باندې کلیک کوم. دغه شان کله چې سکرین سیور باندې کلیک وکړم نو ما داسې یوه وینډو به شي اوپن به شي. اول نمبر کمانډ په دې کې دی موږ سره نن مطلب دا دی چې ما ته د کمپیوټر په سکرین باندې هېڅ هم مه ښایه. که دویم ته راشم ګولډ فیش مطلب دا راځي چې کله کمپیوټر سره ویټ 1 منټ 2 منټ 100 منټ ځم چې نه 1 منټ کله چې ما د کمپیوټر سره د 1 منټ پورې کار ونه درلوده نو ما د شاوخوا د کمپیوټر په سکرین باندې دغسې یو څه راته ګولډ فیش فور ایگزامپل پکې راوله. تاسو وکتلي اکثر په اداراتو کې همداسې وي کمپیوټر لاندې خو داسې خسته شیان فور ایگزامپل پې راغلي وي. که زه ورته چې نه فور ایگزامپل دې کې ما ته راکړه 1 نیم منټ فور ایگزامپل 2 منټه داسې دا مې کړه اوکې مې کړه دا شان بیا دې کړلم پریویو ته نو ما ته به څه وکړي نو ما ته په دې کې تقریبا بیا په 2 منټه پس یعنې که چېرته زه تر 2 منټو پورې کمپیوټر سره ګوتې ونه وهم نو ما ته به د کمپیوټر په سکرین باندې دغسې ګولډ فیش پکې څه به شي را به شي راته. تاسو څه کولی شئ تاسو کولی شئ چې مختلف قسمه هغه پکې تاسو دلته یعنې اساین کړئ یو په یو باندې پکې ورته. ځینې ټایم کې خلک د دې په ځای باندې څه شی راولي خلک ځینې ټایم کې د دې په ځای باندې خپل د ادارې نوم فور ایگزامپل کوم یو سمک چې دوی څه کار کوي د هغې په څه کوي یعنې د هماغې د ادارې نوم پکې راولي. که زه په دې باندې کلیک کوم په دې کې راځم چېرته 3D راوځم 3D خط ته راځم یا فور ایگزامپل په انګلیش کې ورته ویل کېږي ټیکسټ دې ته زه راځم. که دا فور ایگزامپل په دې کې راځم سیټینګز ته. په سیټینګ کې موږ سره د 3D ټیکسټ مختلف قسمه سیټینګ دي. اول د ټایم مطلب دا دی چې ما ته څه وکړه ټایم ما ته وښایه دا مې اوکې مې کړه دې کړنه پریویو ته نو ما ته څه وشي هغه به راته وښي فور ایگزامپل دغه شان دي. که بیا په دې کې راځم سیټینګ ته بیا په دې کې راځم کسټم ته. کسټم ټیکسټ معنا د خپل د خوښې یو څه پکې ولیکي لکه فور ایگزامپل زه اوس لیکم چې ویلکم ټو اور کلاس لیکم چې welcome to our lecture ښه په دې کې څه کېدای کې خپل تر ټاکلي حده پورې کېږي. لکه زه فقط ولیکم چې ویلکم او دا مې اوکې مې کړه دا شان دې کړم پریویو ته ما ته څه وشي ما ته به هماغه ویلکم بیا راته شو کېږي لکه دغه سټایل کې به شو کېږي راته. که بیا په دې کې راځم سیټینګ ته بل په دې کې چوز فونټ زه غواړم چې چیک کړم چې فونټ ورته چینج کړم دغه شانتې یعنې زه کولی شم ډیزاین څه به څه وکړم فونټ هم پکې ورچینج کړم. پر دې کې ما ته راکړه دغه سټایل کې او پر دې کې ما ته بولډ او اټالیک کې کړه دغه شانتې او بل په دې کې موږ سره روټیشن ټایپ فور ایگزامپل کوم سټایل کې غواړئ سپین دې کې غواړئ سیسا دې کې غواړئ وبل دې کې موږ څه مختلف قسمه سټایل پکې شته دی. لکه فور ایگزامپل زه به دې کې والم سیسا دا مې اوکې کړه دا شانتې کله چې مې پریویو باندې اوکې وکړه نو ما ته به د سیسا په شکل کې څه به راکړي یو خط به راته راکړي. په دې کې موږ سره شي د مختلف قسمه سټایلونه په دې کې شته دی. سولید کلر مطلب دا غواړم چې دې ته کوم څه کلر ورکوي دې خط ته چوز کلر دې کوم فور ایگزامپل ما ته راکړه ریډ کلر او دا مې اوکې کړه دا شانتې او همدارنګه غواړم چې د ټیکسچر مطلب دا دی چې د خط په داخل کې دی یو پکچر پکې راوله. زه فور ایگزامپل راشم دلته ډرایو زه اوپن کړم because I have picture in this drive. یعنې تاسو کولی شئ چې د خط په داخل کې چې راولئ پکچر پکې هم راولئ دغه شان دی. که زه اوس راشم دلته په ټیکسچر باندې چوز ټیکسچر په دې کې فور ایگزامپل سافټویر I have something videos او په دې کې فور ایگزامپل راځم والپیپر ته او دې کې کله چې نه ښایي اوکې نو په دې کې څه به وکړو دې کې ټول بي ام پي په دې کې ښایي او ما سره بي ام پي نشته راځي یونیورسټي او دې کې لیکم چې سټاریک انټر یس راواغستل اوکې که اوپن یې که دا شانتې او اوکې که او چې کله زه راځم ښه ملګرو څه به کړي ما ته به د کلر رنګ به یې رډ رنګ کې راکړی او د خط په داخل کې څه به راکړي دا شانتې یو عکس به کې داخل کړی وي اوکې که دا دې کې راشه پریویو تاسو وګورئ موږ دلته به څه شو د خط په داخل کې راته څه پکې راکړل ټیکسچر پکې راته راکړه دغه شی تاسو کولی شئ چې به څه وکړئ د دې په ځای پکې یعنې تاسو عکسونه پکې هم انسټال کړئ او که زه ورته چې نه فور ایگزامپل ما ته پکې نه ما دې ته څه کار وکړه ما ته فقط کلر راکړه نو بیا کلر اساین کړه چوز کلر دې ما ته راکړه ریډ کلر دغه شانتې ریډ کلر والا اوکې که نو کله چې راځم نو ما ته څه وایي کلر پکې راته ریډي دغه شانتې. که یو کس وایي چې نه دا ما ته داسې لږ روښانه شانتې که نو راشه ریفلیکشن ته چک ان که دا مې اوکې که دا کله چې اوکې مې کړو نو تاسو د ملګرو دا به څه به شي هماغه کوم یو عکس پکې چې ما ورکړی و هماغه پکې روښانه به شي او وبه ځلېږي دغه شانتې.
بل چک دی کې د موږ سره شو سپیکل او هایلایټ مطلب دا چې دا غیر روښانه او یا مخیا د دې دومره اثر پې نشته که دا افي او که اني هغه کې که چېرته افي لږ زر اثر نه کمیږي او که چېرته اني اثر پې زیاتېږي دغه شان دی. بل په دې کې موږ سره ریزولوشن لو یعنی صفحه یو ښیه مې ښیه فور ایگزامپل سایز لارج سمال دي په دې کې ما د فردي کې چیرې کا اسمال کې دا شان دي اوکې کا پریو تر راشه ورته به په سایز کې ور سره ورکوټ شي او که زور دې نه فور دې بیرته ما چې په سایز کې راته لارج کا نو سیټینګ تر اعظم دي کې دا بیرته لارج مې کړه تاسو ته دا مې اوکې کو دا پریویو کو تاسو ګور لارج بیرته ما سره په سکرین دا فونټ شو لارج شو بیا په دې کې د سیټینګز ته روټیشن سپیډ څنګه وي فاست کا اوکې که دا شانته راشي پریویو ته تاسو به بیخي به سر پکې فاست بشي دا شانته دا موږ سره دا 3D ټیکس بار کې خبره اترې بل پرې کې د موږ سره کدا چې کې موږ مختلف قسمه دي بلینک واړي فور ایگزامپل پریو کې دا به تاسو خالی تکتور صفحه په درکې درته نه ببر سماته راکا کدا مې اوکې مې کړ ماته به دغه سټایل کې به راکې ملګرو شو کنه دا اوکې مې کو نو ما د سبق کې نو ما ته به د کمپیوټر په سکرین باندې دغه شکل به کې راځي به راته دغه شان دی راته ګوره ملګرو دغه شان دی به کې شو کېږي به که زه په دې کې راشم ور به دې فور ایگزامپل مایسټ فور دې کې ماته راکړه مایسټیفای فور ایگزامپل فوټوز هم ته تاسو کې راوستلی شئ که زه په دې کې راشم فور سیټینګز ته دې کې راځم براوز ته دې فولډر په کې انتخابوم فور ایگزامپل which software and then come to photos and the wallpaper yes okay and then okay slide show speed دغه هغه دې څومره چینج شي سلو که فرست نه میډیم هغه چې چینج شي دغه شان یعنی یو عکس سکی بل به چې راځي په میډیم سټیټ کې چې فرست واغسته نو عکسونه به ډېر زر چینج کیږي سیو مې کو او بیا مې اپلای کړه چې اپلای مې کو بیا مې داسې کیږي داس ما سره یو عکس به چینج کیږي بل به راځي او بل به چینج کیږي بل به شان دغه سپکې سکیږي راځي به شان دی لکه دا شان دی بل په دې کې د موږ سره فوټو باندې ریبن سره موږ سره دغه سټایل ته ویل کېږي تاسو کولی شئ مختلف قسمه سټایلونه د سکرین سیور باندې څه کوي صاف کوي دغه شان دی بل په دې کې موږ سره کدی ته فن دې ته دغه چک مې ورته آن کو او زه چې کله فور ایگزامپل پریویو ما دا شانتي راغله راته صحیح ده نو کله چې ما کمپیوټر ته تر 2-3 منټو پورې یا د په دغه ځای چې ما څومره ټاکلی وخت ورته ورکړی دی تر دغه وخته پورې فور ایگزامپل کله چې دغه پریویو پرې راشي او زه بیرته کمپیوټر ته زه راځم او دغه چک ما ورته ما آن کړی اوس ما نه څه به غواړي پاسورډ به رانه غواړي دا د دې په خاطر ځکه چې فور ایگزامپل زه خو ته لاړم که نه جګ شوم که شاید چې بل څوک راځي او کمپیوټر ته کښېني نو باید چې هغې نه څه غواړي پاسورډ ته نه غواړي چې آیا دا همدا خپل اتورایز کس دی که کوم بل یو کس کمپیوټر ته کښېني او که چېرې دغه چک مې ته نه آف مې کړو فور ایگزامپل او چې کله زه بیا ورته ګوتې وړم نو بیا ما نه پاسورډ به رانه نه غواړي دا شان دی دا به موږ سره ملګرو د سکرین سیور په هکله باندې څو خبرې اترې راځو انشاءالله جمع کوو د ټاکس بار ریمیننګ برخې ته چې هغه د موږ سره په دې کې کیم ورته وایي زه راځم په سټارټ مینو باندې رایټ کلیک کوم او دې ته ویل کېږي کیم څه ته وایي یعنی د سټارټ مینو چې کوم دغه برخه ده که زه په دې کله زه په سټارټ مینو باندې لیفټ کلیک مې وکړو دې ته ویل کېږي سټارټ مینو او که چېرته په سټارټ مینو باندې مې رایټ کلیک وکړو رایټ کلیک د ماوس په رایټ کلیک سره دغه مینو ته ویل کېږي په اصل کې څه ورته وایي کیم ورته وایي KAM کیم چې ته ویل کېږي کیم موږ سره مطلب دی دا شانتې یعنی کویک اکسس مینیو دې ته ویل کېږي په اصل کې کیم د کې موږ ته شارټکټ شی دی کنټرول پلس ایکس زه چې کله سوري وینډوز پلس ایکس زه چې کله د کیبورډ څخه یعنې د موږ سره شارټ کټ چې کوم دی په اصل کې څه شی دی وینډوز بټن به زه ونیسم او ایکس بر سره ووهم نو کله چې وینډوز پلس ایکس مې ووهل ما ته څه به اوپن شي په دې کې ما ته به اوپن شي کیم مینو به راته باندې اوپن دغه شان دی اول نمبر اپشن به دې کې دی موږ سره ډیسکټاپ زه غواړم چې ډیسکټاپ ته لاړ شم نو ډېر په اسانۍ سره په کیم باندې کلیک کوم ما چېرته راولي ډیسکټاپ ته راولي دغه شان دی او مونږ د دې شارټکټ هم ویلو وینډوز پلس ډي موږ سره د دې شی په اصل کې شارټکټ دی وینډوز پلس ډي باندې موږ څه کولی شو راتللی شو چېرته د کمپیوټر ډیسکټاپ ته پې راتللی شو په لکه دغه شان دی وکړي دې کار څه نشته فقط څه ده دې په تور باندې موږ د کمپیوټر یا فور ایگزامپل مای لیپټاپ ډیسکټاپ ته پکې راتللی شو بل په دې کې موږ سره شټ ډاون او ساین اوټ شټ ډاون او ساین اوټ دې ته پاور آپشنز ورته هم وایي پاور آپشن څه ته ویل کېږي د کوم په واسطه باندې چې موږ خپل کمپیوټر په مختلفو طریقو سره لاک کولی شو یا فور ایگزامپل زه شټ ډاون کولی شم دغه شان دی که زه په دې کې راشم په دې کې باندې مې رایټ کلیک کړو اولنی نمبر آپشن په دې کې د موږ څه شی دی ساین اوټ دی
ساین آوټ مطلب دا دی چې زه غواړم چې د یو یوزر اکاونټ نه وځم بل اکاونټ ته ورځم او زه کمپیوټر څخه کومه ساین آوټ کوم. د یو دی موږ سره ساین آوټ، بل په دې کې دی موږ سره څه شی سویچ یوزر او ساین آوټ. په منځ کې فرق دا دی که چېرته زه د یو اکاونټ نه بل اکاونټ ته ورځم او زه غواړم چې دغه پریوز ډیټا دی بیا ختمه نشي، نو بیا د دې په خاطر زه شی نه کار اخلم، سویچ یوزر نه کار اخلم. او که چېرته ساین آوټ مې کړ او ما په دې کرنټ اکاونټ کې څه اوپن کړي وي نو هغه ما څه به کېږي کلوز کېږي به دغه شانتې. بل په همدې کې دی موږ سره سلیپ څه ته ویلی کېږي، یو په دې کې موږ سره سلیپ او بل ته کېږي هایبرنیټ. سلیپ او د هایبرنیټ کار دا دی که زه فار ایگزامپل نه غواړم چې کمپیوټر ما سره شټ ډاون دي شي، خو زه غواړم چې کمپیوټر دې ګل دي شي او چارج باید مصرف نه کړي، نو موږ یا سلیپ ته ورچو یا هایبرنیټ ته ورچو. ګټې په دې کې چې که چېرته موږ کمپیوټر هایبرنیټ کوو، اوله ګټه دا ده کوم یو سیس چې موږ په کمپیوټر کې اوپن کړی هغه پکې کلوز کېږي نه، یو ګټه دا شوه. دویمه ګټه دا ده چې موږ سره به کمپیوټر په تیزۍ سره آن او آف کېږي باندې دوه. او درېیمه ګټه په دې کې دا ده موږ سره چې دا د هغه چا دپاره ښه دی د کومې کمپیوټرونو چې سپیډ موږ سره څه شی وي کم وي، نو د کمو کمپیوټرونو چې سپیډ موږ سره کم وي نو موږ همیش دپاره پکې څه نه کار اخلو، موږ د هایبرنیټ څخه کار اخیستلی شو. کار یې د شټ ډاون سره یو قسم دی، خو فرق یې دا دی چې په شټ ډاون کې به ټول پروسیسینګ پای ته رسېږي مګر په هایبرنیټ او په سلیپ کې پای ته نشي رسېدلی. بل په همدې کې دی موږ سره ریسټارټ. د ریسټارټ کار څه شی دی؟ ریسټارټ کار دا دی موږ د ریسټارټ کمانډ څخه په مختلفو ځایونو کې کار اخلو. اول موږ د ریسټارټ کمانډ څخه په هغه ځای کې کار اخلو کله چې موږ په کمپیوټر باندې بوج زیات شي، زه غواړم چې کمپیوټر باید ما په تیزۍ سره کار وکړي، نو زه خپل کمپیوټر څه کوم ریسټارټ کوم. یو دویم زه چې کله خپل کمپیوټر اپډیټ کوم نو موږ په دې وخت کې د ریسټارټ کمانډ څخه کار اخلو. دریم کله چې موږ اکثره کمانډونه اپلای کوو لکه بیا انشاءالله وروسته موږ وایو که زه راشم فار ایگزامپل MS config ته دا شانتې MS config او په دې کې ما که خپل کمپیوټر ته مې څه وکړه پروسیسر مې ورته زیات کړ، دا بیا انشاءالله پس راځي موږ سره دا مې چې کله مې اوکې مې کړ دا شان دا مې اوکې مې کړ ما څه وي ورته خپل کمپیوټر ریسټارټ کوو. یو مینټ ټو ریسټارټ یور کمپیوټر to apply these changes. نو اکثره کمانډونه چې ته اړتیا لري ریسټارټ ته اړتیا لري دغه شان دی چې موږ په هر یو کمانډ په خپل ځایونو کې څه کولی شو استعمالولی شو. ملګرو کله چې موږ د اول ځل لپاره وینډوز انسټال کوو موږ سره هایبرنیټ کمانډ نه ښیي. ولې نه ښیي؟ که زه راشم په دې پاور باندې مې رایټ کلیک کړو دې کې راشم پاور آپشنز ته او بیا په دې کې راشم ریکوایر ا پاسورډ آن ویک اپ ته او بیا چینج سیټینګ دیٹ آر کرنټلی ان اویلیبل دې ته چک مې آن کړ او دا مې دلته آف مې کړ دا مې سیف چینجز کړ. و چې کله زه کیم ته راځم نو په دې کې ماته څه ښیي هایبرنیټ پکې راته نه ښیي دا شان دی. نو کله چې نه شو کېږي زه به څه کوم په پاور باندې به رایټ کلیک کوم دې کې راځم پاور آپشنز ته دا شان دی. کله چې پاور آپشن ته رالم ریکوایر ا پاسورډ آن ویک اپ ته راځم چینج د سیټینګ او دې دغه چک ورته ان کوم دا شان دا مې سیف چینجز کړ. نو کله چې سیف مې کوم ملګرو نو ما سره به دې کې څه به شو شي هایبرنیټ به راته یو په یو باندې شو شي دغه شان دی. دا به موږ سره د پاور آپشن په هکله باندې یو څو خبرې انشاءالله په راتلونکي لیکچر کې موږ به جمع کوو چې که چېرته موږ په دغه ځای نه خپل کمپیوټر نشو هایبرنیټ کولی شټ ډاون کولی نو د هغې لپاره به شارټکټ مونږ څه شی جوړو او څنګه به موږ سره پکې کار کوي یو په یو باندې هغه شانتې. ملګرو که زمونږ یوټیوب چینل تاسو نه سبسکرایب کړی نو پلیز مهرباني وکړئ زمونږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. زمونږ یوټیوب چینل دی کمپیوټر لرنینګ ان پښتو. دا چینل ځان سره ملګرو سبسکرایب کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. دا موږ سره کمپیوټر لرنینګ ان پښتو په دې باندې کلیک کړئ او په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او په خوا کې ورسره بیل نښه په بیل باندې هم کلیک کړئ کوم چې موږ نوې ویډیوګانې راځي هغه هم تر څو تاسو کې ځان سره یې وګورئ او تعقیب یې کړئ. ملګرو بیا په دې کې راشي پلی لیسټ کې تر اوسه پورې موږ په وینډوز 8.1 کې انشاءالله موږ په دې کې وینډوز 7 وینډوز 10 دا به هم جګو او مکمل د حافظ درسونه به هم انشاءالله اپلوډ کوو دغه شانتې. ملګرو همدارنګه زموږ د په فیسبوک کې ګروپ دی او همدارنګه پیج دی هغه هم ځان سره لایک کړئ او شیر کړئ خپل د ملګرو سره. پیج موږ سره کمپیوټر لرنینګ ان پښتو دا دی موږ سره دا هم ځان سره لایک کړئ او همدارنګه د خپلو ملګرو سره څه شی کوئ شیر کړئ. دا دی موږ سره پیج او همدارنګه لاندې موږ سره ګروپ دی دغه شانتې. ملګرو دا ځان سره لایک کړئ او همدارنګه په دې کې جوین شئ کمپیوټر لرنینګ ان پښتو ګروپ دی. نو که تاسو هر ډول پوښتنې تاسو سره په زړه کې وي فار ایگزامپل یا تاسو مشکلات یې موږ سره په همدغه ګروپ کې څه کوئ شیر کړئ انشاءالله تاسو ته به حتماً د خپلو پوښتنو جواب ورته ملاویږي انشاءالله.